صدر ایوب نیازی او پیدایش مې په پاکستان کې شوی ده. لومړنۍ زده کړې مې هم همالته کړې دي په ټل کې. بیا په 2000 کال کې پېښور ته رالم. سکول مې هم هلته ویلې. د عالي تحصیلاتو دپاره زه دلته افغانستان ته رالم. دلته مې امتحان ورکړ. بیا په بورس باندې په سکالرشپ باندې لاړم پاکستان ته. په پېښور کې د پېښور پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي نه مې خپله بیچلر ترلاسه کړم. کله چې یو انسان تعلیم کوي نو سختو حالاتو سره طبعا مخ کېږي. زه چې کله پېښور ته رالم زه ډېر زیات یعنی شوق مې د دې درلوده چې زه د کمپیوټر کلاسونه ووایم، انګلیسي ووایم. د هغې دپاره ما سره پیسې نه وې. د هغې دپاره تاسو یقین وکړئ چې ما خپل یو ډراپ وینه خرڅه کړې په 1200 کالدارې باندې او بیا مې د هغې نه بعد په هغه کلاس کې داخله کړې ده او خپل کلاس مې ویلی ده، درس مې نه ده پرېښی. نو طبعا مشکلاتو سره انسان مخ کېږي، خو دا باید دا شانته ونه اوسېږي چې انسان وایي چې دا مشکلات دي او تعلیم نه کېږي، تعلیم پرېږدي. باید پرېږدي، ځان ورسوي. په 10م صنف کې وم د سکول چې زه د انګلیسي نه فارغ شوم او د هغې وخت نه ما د انګلیسي تدریس شروع کړ. ما تقریبا 2019 پورې په پاکستان کې تدریس کاو. بیا 2019 کې کله چې دلته افغانستان ته راغلم نو هم هماغه علاقه د استاذۍ سره وه. رالم خراسان پوهنتون ته او دلته مې هغه خپله چې کوم طریقې کار و، کوم پروسیجر و، هغه مې مخکې ویوړ، لکه امتحان ورکول و، ډیمو اخیستل و، هغه شیزونه واخیستل او د هغې نه بعد زه دلته د یو استاذ په صفت باندې مقرر شوم. اوس فی الحال په خراسان پوهنتون کې دغه د انګلیسي برنامې د امیر په صفت باندې او په اقتصاد پوهنځي کې خپل د مسلکي خپل کوم کلاسونه چې دي د استاذ په شکل باندې هغه مخکې وړم. ما ویل چې خواري مو وکړله، په ځان هم تکلیفونه تیر کړه، نن هم ځان یو ځای ته رسولی ده. نو په اوس وخت کې زه ډېر زیات د خپل ژوند نه راضي یم، هم د خپل ځان سپورټ کول، هم د خپل فامیل سپورټ کول. نو زه ټول اوس کولی شم هغوی د دغه تکلیفونه چې ما تیر کړي دي همدغې دپاره. نو نن زه کولی شم هغه خپل فامیل د ځان په شمول باندې ټول ښه ښایسته سپورټ کولی شم او ډېر زیات خوشحال یم د خپل ژوند نه. د بریا دپاره مهمه خبره دا ده چې ځان ته یو پلان جوړول، د ځان دپاره یو هدف، یو ګول ټاکل. دا هغه مهمې نقطې دي چې په اوله کې ځان ته پلان، ترتیب، لاره ځان ته جوړه کړئ، هدف ځان ته وټاکئ او دا په ذهن کې ولرئ چې کله زه دې هدف ته رسېږم په دې لاره باندې به زه د ډېرو سختو سره، د ټیټو جګو سره، د لوړو زورو سره به زه مخ کېږم، د تکالیفو سره به زه مخ کېږم. خو دغه تکلیفونه به زه ګالمه چې هر سره کم وي او دغه هدف ته به ځان رسوم. نو هدف ته رسولو لپاره تکلیفونه مخکې نه ځان سره په ذهن کې ساتل، پلان، یو صحیح پلان ځان ته جوړول، په مغه پلان باندې تک کول او خپل هدف ته ځان رسول دي. اوس په افغانستان کې پوهنتونونه چې کوم دي تر ماسترۍ کچې پورې دلته درسونه ورکول کېږي، ماستري ترلاسه کېږي. زه چې اړتیا ګورم هغه د دکتورا لیول ده چې په افغانستان کې نشته او هغه که په دولتي سکتر کې دي او که په شخصي کې دي. زه وایم چې د افغانستان حکومت دلته داسې یو ترتیب برابر کړي چې دغه محصلین چې کله د ماسترۍ نه فارغ شي په خپل وطن کې دننه دکتورا ترلاسه کړي، پی ایچ ډي وکړي. نو ځوانانو ته مې پیغام دا ده چې خپل ملک کې پاتې شئ. په هر رشته کې دی چې درس ویله ده، په هر
مهارت چې تلري دا په افغانستان کې استعمال کا د افغانستان د اقتصاد لپاره د افغانستان د بهبود لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د په افغانستان کې کار وکړه